د دوستم نږدې کس د جوزجان پخوانی والي په ایران کې په یو ډیر بد کار نیول شوی دی. په سلامونو مهرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ معلومات په بشپړه توګه ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ایران په پلازمینه تهران کې د جوزجان پخوانی والي چې د جنرال دوستم نږدې کس او دوستو نیول شوی دی. ویل کېږي هاشم رئیس په تهران کې افغان کډوال راټولول ترڅو د پیسو په بدل کې د اوکراین جګړې ته واستوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.